أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا مخکې چې څومره احکامات الله تعالی ذکر کړو د هغې دوه حکمتونه الله تعالی ذکر کوي. هغې کې اولنۍ خبر الله رب العالمین فرمایي چې دا مخکې احکامات چې د هغې خلاصه دا ده چې بندگی به صرف د رب کیږي، د والدینو سره به حسن سلوک کیږي، ذوی القرباو ته، مساکینو ته، مسافرانو ته به د هغوی حقوق ورکولی کیږي. څلورم حکم داو چې فضل خرچي به نه کیږي. پنځم حکم داو چې د بخل نه به کار نه اخیستلی کیږي. او شپږم حکم داو چې اولاد به نه قتلولی کیږي. اووم حکم داو چې زنا ته به نږدې نه ځي. اتم حکم داو چې په انسان نه به د ژوند حق نه اخلي. او نهم حکم داو چې د مال د یتیم چې دی د هغې استعمال به په ښه طریقه کیږي، په ناجایزه طریقه به نه کیږي. لسم حکم داو چې د وعدو پاسداري به کیږي. او یولسم حکم داو چې په ناب تول کې به انسان کمی نه کوي. دولسم حکم داو چې په هغه خبره چې کم باندې تا ته علم نه وي حاصل، نو لحاظ هغې پسې به ورپسې کیږي نه. او دیارلسم حکم داو چې په ځمکه باندې به تکبر او غرور نه کوي. نو د دې یوه خاتمه الله رب العالمین پرونی آیت کې ذکر کړی و چې دا ټول ډېر بد دي او د الله رب العالمین په نسبت باندې دا ناخوښ کړی شوي څیزونه دي، هغه کارونه چې هغې کې الله رب العالمین منع کړې ده. نو د هغې نه به انسان ځان ساتي او د کومو کارونو چې الله تعالی حکم کړی دی د هغې به پاسداري کوي. که د هغې نه دی ځان ساتي نو ګویا کې دی هم د الله رب العالمین د ناخوښۍ سره مخامخ کیږي. ننني آیتونه کې الله تعالی فرمایي چې دغه احکامات چې کوم مخکې بیان شوي دي نو د دې مضبوطوالی و اتارټي دا ده چې یو دا وحي ده، دویم دا ده چې تا ته برای راست تا د رب د طرف نه دا وحي کړی شوې ده، او دریم دا ده چې د حکمت او د پوهې او د سمج ټولې خبرې هم دغه دي. عقل چې څومره تقاضا کوي او د انسانیت دپاره د بقا دپاره چې کومې ضروري خبرې دي نو هغه د انسان به ډېر څه وایي، خو د انسان هغه فهم او د هغه ویلو له به اعتبار نه ورکولی کېږي، بلکې د هغه قول او وینا له به اعتبار ورکولی کېږي چې کوم الله رب العالمین کړی دی. بیا دویمه خبره ورسره الله رب العالمین دا کړی دی چې د الله رب العالمین سره به بل یو معبود نه ګرځي. دلته د معبودیت نه مطلب دا دی چې انسان د الله رب العالمین د احکاماتو په مقابله کې د بل چا حکم دی ومني. الله رب العالمین یو حکم کړی دی د هغې خلاف ورزي کې، نو ظاهره خبره ده خارج کې به داسې یو څیز موجود وي چې هغه به په ده باندې باعث وي، یا به د ده نفساني خواهشات وي، یا به د ده د معاشرې رسم و رواج وي، د قوم رسم و رواج وي، د ملک یو قانون به وي. نو د الله رب العالمین په مقابله کې چې د چا حکم منلی کېږي نو ګویا کې د الله رب العالمین سره هغه شریک کو. د هغې سزا به څه وي؟ نو الله تعالی فرمایي چې ته به په جهنم کې وغورځولی شي په داسې حالت کې چې تا باندې به ملامتیا ویلی کېږي د هر طرف نه. ملایک به در باندې هم وایي، انبیا به دې هم ملامته کوي، خپل نیکان خلک به دې هم ملامته کوي، تر دې پورې چې ته به خپل ځان په خپله هم ملامته کوي. او دریم دا دی چې ته به ورټلی شي، د هر درد نه چې دی نو ته به وشړلی شي. پیغمبر به تا ته په اوچته سترګه باندې نه ګوري، ملایک به سره د رحم معامله نه کوي، الله تعالی به درته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. څوک به دې ته نه وي تیار چې د هغوی د دنیا جوړولو دپاره تا خپل آخرت برباد کړی، هغه به دې خبرې ته نه وي تیار چې تا له یوه نیکي درکړي. بیا آخره کې الله تعالی فرمایي په هغه زمانه کې چونکې دا تصور ډېر و، نن سبا هم د دې مختلف صورتونه دي چې خلکو به د ملایکو متعلق د عقیده ساتله د مکې په معاشره کې چې نعوذ بالله دا بنات الله دي، د الله تعالی لوڼه دي. او د هغې یو څو وجوهات به هغوی ذکر کوو. په دې کائنات کې دوه څیزونه کېږي، یو ته تشریعي احکامات ویلی کېږي. تشریعي احکامات دا دي چې د انسان په اختیار کې دي چې ته به لمونځ کې، روژه به نیسې، زکات به ورکې،
دغه ته تشریعي احکامات وي. د ښو اخلاقو مظاهره به کې د نکاح او د طلاق مسلې دي، د حلال او د حرام مسلې دي وغیره. دویم چې دی نو هغه تکویني احکامات دي. تکویني احکامات دې ته ویل کېږي لکه مثلا یو انسان بیمار شو، په انسان باندې مرګ راغی، باران وریږي، باران نه وریږي، دا ټول تکویني احکامات دي. نو بیا به دې کې اصول به دا ذهن کې ساتو. عام طور باندې کله ناکله چې باران کېږي یا سوکړه وي نو خلک تبصرې کوي. نو هغه تبصرو کې بیا کله ناکله انسان د خپل حدود چې دی نو هغه پار کړي او د الله رب العالمین اختیارات چې دی نو هغه په لاس کې واخلي. په تشریعي امور چې دی نو هغه الله رب العالمین انسانانو ته سپارلي دي او د هغې د فهم او د سمج دپاره الله تعالی انسانانو ته د انسانانو په شکل کې پیغمبران را لیږلي دي. په هغوی باندې الله رب العالمین کتابونه نازل کړي دي چې انسان دا وپېژني چې کم کار زما دپاره کول جایز دي او کم کار دا نه کول دي او ناجایز دي درانه. هر چې تکویني احکامات دي نو په تکویني احکاماتو کې د انسان مداخلت نشته. که د مداخلت کې نو گویا کې د الله رب العالمین اختیارات چیلنج کوي او یاداره چې د ملائکو ذمہداري چې ده نو هغه په خپل سر باندې اخلي. تکوینی احکاماتو کې الله تعالی چې انسان ته څومره اختیار ورکړ دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې استعمال کړ دی نو هغه د دعا اختیار دی. مثلا یو کس بیمار دی نو ته دا نشي ویلی چې دا ولې بیماریږي، بلکې ته به د هغه د صحت دپاره دعا کې. یو انسان مړ شو نو ته دا نشي ویلی چې یاره الله تعالی لا دا نو پکار چې یاره دا بچی ورله مړ کو نو دا بل به یې ورله مړ کړی وی. نو دا د الله تعالی اختیاراتو کې ګوتې وال دي. دغه شان چې کله بارانونه کېږي نو په بارانونو کې مونږ وایو یاره باران کېږي، زمیندار ته ډېر زیات تکلیف دی او غنم چې دی هغه پراته دی، هغه مشکل دی، یا باران ونه شو ده نو صرف دومره دعا پکار دی چې الله تعالی د خیر باران وکړي او الله تعالی د باران زما دپاره د خیر ذریعه وګرځي. هوا چلیږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نم دا دعا منقول ده چې الله رب العالمین په دې دعا په دې هوا کې چې کم خیر موجود دی نو هغه خیر درنه زه غواړم او چې کم شر په دې کې موجود دی د هغه شر نه زه پناه غواړم. دغه شان د باران متعلق هم نو انسان به هغه څه وایي چې کم د ده په اختیاراتو کې راځي، چې کم د ده په اختیاراتو کې نه دي نو د هغې متعلق به دی خبره نه کوي. ملایکو متعلق چې مکې خلکو دا عقیده ساتله نو هغې یو وجه دا هم وه چې الله رب العالمین تکوینی امور چې دی هغه سپارلي دي ملایکو ته. د ملایکو په ذریعه باندې الله رب العالمین د انسان د روح قبض کوي. د ملایکو په ذریعه باندې انسان چې کله د مور په خېټه باندې وي د ده د رزق سلسله، د ده د نیکبختۍ د بدبختۍ سلسله، دغه شان د ده د ژوند او د مرګ هغه ټوله مرحله چې دی نو هغه لیکلی کېږي. د الله رب العالمین په حکم باندې د هر څه کېږي. انسان به الله رب العالمین ته د دې نسبت کړي. ظاهري اسباب د هغې لپاره مختلف کیدی شي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو خو یو خبره وکړه دا تاسو ډېره هلکه او سپکه ګڼئ، خو د الله رب العالمین په نسبت باندې دا قول عظیم دی، دا ډېره لویه وینا ده چې یو خو په دې سره انسان د ایمان نه خلاصېږي، دویم دا چې انسان د ځان دپاره د جنت په ځای باندې جهنم چې دی هغه ځان له واجبوي. ذلک مما اوحا د هغه احکامات دي چې کومه وحي شوې ده الیک ستا طرف ته، ربک ستا رب ته دا وحي کړې ده، من الحکمت او د حکمت نه، د فهم نه، د سمج نه او د هوښیارتوب د خبرو نه ډکې خبرې هم دغه دي. ولا تجعل مع الله ته مګر زه د الله رب العالمین سره الها آخر بل یو معبود فتلقا فی جهنم نو وبغورځولی شي ته په جهنم کې ملومم په داسې حالت کې چې ته به ملامته کړی شوی، مدحورا او رټلی شوی وي. هر څوک به در باندې ملامتیا وي، هر څوک به دې رټي، یو ځای ته به انسان هغه نشي تللی چې هلته خپل فریاد وکړي. افاسفاکم ربکم آیا غوره کړي رب ستاسو تاسو لره بالبنین په زامنو سره چې تاسو له الله تعالی زامن درکړي دي، واتخذ من الملائکة اناسا په خپل د ځان دپاره لوڼه نیولې د ملایکو په صورت کې. نو دا خو ډېر عجیبه تقسیم تاسو کوئ. انکم یقینا تاسو چې لتقولون البته تاسو یوه خبره کوئ قولا عظیما چې دا ډېره لویه وینا ده چې په دې سره د الله رب العالمین عرش او د الله رب العالمین غصه هغه ډېره زیاته کېږي او د انسان ته د الله رب العالمین د رحمت په ځای باندې د عذاب توجه کېږي. ذلک مما اوحا د هغه احکامات دي چې وحي کړي ده الیک ستا طرف ته ربک رب ستا من الحکمت د حکمت نه او د پوهې نه او د سمج نه.
ولا تجعل مع الله تمگر زود الله رب العالمین سره الها آخر بل معبود فتلقى فی جهنم پستبو غرزول شي په جهنم کې ملوما ملامت کړي شوی مدحورا او رټل شوی افاسفاکم ای غورکړی تاسو لرا ربکم رب تاسو بالبنین پزامنو سره واتخذ من الملائکه په خپل ونی سل د ملائکونه اناسا لونی ځان د پاره لونه غورکړي انکم یقینا تاسو چې لتقولون البته تاسو وې قولا یو وینا عظیما چې غډیر لوی ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله